نبیل او جنرال مبین د ملا فضلو اصلي څېره رسوا کړه. نبیل وایي له جمهوري نظام میلیونونه ډالر اخیسته. مبین وایي دا منافقت ته راځي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نبیل وایي مولانا له جمهوري حکومت د افغان طالبانو په نوم میلیونونه ډالر اخیستي وو. د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي مولانا فضل الرحمن د افغانستان له تیر نظام میلیونونه ډالر په دې نامه اخیستي وو چې ځینو طالب مشرانو ته د رشوت په توګه ورکوي تر څو خبرو ته یې قانع کړي. رحمت الله نبیل دا خبره له هغه وروسته کړې چې طالبانو فضل الرحمن ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل پرون په خپل ایکس پاڼه کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د بلنې په غبرګون کې لیکلي دي چې اوس مولانا فضل الرحمن غواړي د پاکستان استخباراتي ادارو څخه په دې نامه پیسې ترلاسه کړي چې افغان طالب مشرانو ته رشوت ورکولو سره هغوی قانع کړي چې یا د ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري او یا هم دغه ډله خبرو اترو ته چمتو کړي. نبیل زیاتوي مولا له جومات نه پیسې غلا کوي خو وایي چې دا د خدای دی. بلخوا جنرال مبین لیکلي دغه کس د عالم په شکل نه راځي بلکې د یوې بدنامې استخباراتي شبکې پلان تطبیقونکی دی. کله چې وزیرستان ته د مذاکراتو لپاره تللو نو په حکیم الله مسعود باندې ډرون برید وشو او پوځي عملیات شروع کړل. دغه د پلان بله برخه ده د کرایي پوځ سره د پروژې د تطبیق خبرې کړي چې الله به ټول پلانونه شنډ کړي. اسلامي امارت ورته بیداره دی. بلخوا مجاهد وایي دغه پاکستانی مولا په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د منفي تبلیغاتو د مخنیوي لپاره کابل ته بلل شوی دی. مجاهد په دغه غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو ډله د پاکستان خلکو ته د ځینو حقایقو د رسولو اراده لري او مولانا فضل الرحمن په دې برخه کې ښه رول لوبولی شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.